إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو درنو محترم مسلمانانو، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام پر رسالت مشرف شو، داسې وخت و چې د مکې مکرمې ټولنه یا د جاهلیت د زمانې ټولنه ډېرو زیاتو مشکلاتو سره لاس او ګریوان و. یو د هغه مشکلاتو څخه حقوقي مشکلات هم و. عقیدتي مشکلات مونږ تاسو بار بار بیان کړي چې د ابراهیم علیه السلام د دین ځینې بقایا پاتې وو، مګر ډیرو کې دغه مشرکانو تغییرات راوستلي وو. هغه حنیفیت دین، وحدانیت دین یې په شرک باندې تبدیل کړی وو. مګر حقوقي مسایلو کې هم مشکلات درلودل. یو د حقوقي مسایلو نه د میراث موضوع وه چې د جاهلیت د زمانې عادت دا و چې د میراث څخه یو طبقه انسانان محروم ول. یو د هغو نه زنانه و، ښځې. دوی کاملا میراث نه درلوده، د میراث څخه محرومې وې، که هغه مور ده، که هغه خور وه، که هغه لور وه، یعنې مجرد چې نوم یې ښځه وه د میراث څخه محرومه وه. ځکه دوی ځان سره دا استدلال کوو چې ښځې همیشه نفقه خوري، نفقه نه راوړي. جنگ کې دفاع نشي کولای، د جنگ میدان ته نه ځي، کاروبار نه کوي، فقط دوی د خاوندانو یا د ورونو یا د پلارانو هماغه امید ته ناست دي او څه چې دوی ګټي راوړي دوی خوري او مصرفوي. نو په دغه اساس میراث کې هم حق نه لري. دا د جاهلیت خبرې وي، د اسلام نه دي. همدارنګه دوی ویل چې دغه میراث یوازې د نارینه‌و دپاره دی، سړی باید یوازې میراث واخلي. او په نارینه‌و کې هم فقط هغه سړی چې دی مشر دی، ځوان دی، د قبیلې څخه دفاع کوي، په جنگ کې اشتراک کوي، یعنی کارنامې کوي خپل قبیلې دپاره، هغه نارینه که دی ماشوم دی، هلک دی، دی هم د میراث څخه محروم دی. خلاصه دا چې ماشومان او زنانه کاملا د میراث څخه محروم وي، چې دا یو ټولنیز او اجتماعي ظلم و په دوی باندې، چې همدغه د جاهلیت زمانې عادت او دغه ټولنیز ظلم اوس هم زمونږ او تاسو په اسلامي ټولنو کې شته. زمونږ او تاسو خویندې د میراث څخه محروم دي. یو سړی به ځان ته ډېر باشرف او باغیرت انسان هم وایي، خو د خور میراث به خوري. خور ته به میراث ورکول ورته ننګ او عار او شرم معلومیږي. دا هماغه جاهلیت دی. هغه 1400 کاله مخکې، دا په 21مه پیړۍ کې یو جاهلیت دی، فقط نوم یې ورته تغیر کړی. حتی ځینې ټولنو کې عادت هم داسې شوی چې زنانه بیچارهګانو د هغو ذهنیت هم داسې جوړ شوی دی چې موږ د میراث څخه محروم یو، موږ د په میراث کې حق نه لرو. حتی ځینې زنانو سره ما خبرې وکړې چې دوی ته مې د دوی خپل حقوق په میراث کې بیان کړه، دوی اصلا جرأت نه شو کولی چې د خپل ورونو څخه میراث وغواړي. وایي زه په کومه خوله د ورور څخه میراث وغواړم؟ یوې ما ته ویلې که زه د ورور څخه میراث وغواړم خو بیا په ټول عمر کې زما ورور پوښتنه نه کوي زما. ځکه زمونږ ټولنه کې هم خلکو دا د میراث خور ته میراث ورکول داسې یو شرط سره تړلی دی، که میراث دې واخیسته زما او ستا مړی ژوندی خلاص شو، بیا به په ټول عمر کې ما نه توقع نه کوي چې زه تاته یو تلیفون کې پوښتنه وکړم یا د اختر په ورځ ستا کور ته درشم یا یو ورځ ستا خپل کور ته میلمه کړم او خپل کور ته در راوغواړم.
دا هماغه ظالمانه عادتونه دي د جاهلیت د زمانه. حرام خوړل مسلمانانو یوازې سود نه دی چې ته سود وخورې، حرام خوړل یوازې رشوت نه دی چې ته رشوت وخورې، حرام خوړل یوازې غلا نه ده چې ته وکړې. د ټولو نه بد غلا او حرام خوړل کوم دا دی چې ته په سرو سترګو باندې خورې. خور د ژوندې ګرځي، د اولادونو خاوند ده، مسکینه ده، فقیره ده، بیچاره د خپل اولادونه لري، ځمکه تا غصب کړه د ته خورې. میراث او جایداد تا سره دی، هغه بیچاره د تهدید او فشار لاندې نیولې ده، د ویرې نه تانه غوښتلی نشي. دینه غټ حرام شته. دغه حرام مونږ شیخی بم کوو، تسبیح به مونږ لاس کوي، بزرګي بم کوو، تقوادار او پرهیزګار بم ځان ته وایو، د خور میراث به هم خوړلی وي. دغه حرام ته زمونږ فکر اصلا نشته چې دا هم زه حرام خورم، یا زما په نس حرام راځي، یا زه خپل اولاد ته حرام ورکوم. نو د جاهلیت په زمانه کې هم عین عادت و. ښځې د میراث څخه محروم دي، خویندې د میراث څخه محروم دي، میندې د میراث څخه محروم دي، ماشومان که نارینه هم وي د میراث څخه محروم دي. مګر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اسلام په رسالت باندې مشرف شو، الله عزوجل دغه د جاهلیت زمانه عادت ته تغییر ورکړ. دینه مخکې چې د میراث آیت نازل شي، الله عزوجل یو بل آیت نازل شو چې په دې کې وصیت فرض شو چې هغه انسان وفات کیږي او د مال لري، ځمکه لري، جایداد لري، نور نقد پیسې لري، سره زر سپین زر لري، د باید د مرګ نه مخکې وصیت وکړي. وصیت د چاته وکړي؟ للوالدین والاقربین، خپل مور او پلار ته د وصیت وکړي، ځکه مور بیچاره خو ښځه ده، هغه خو میراث نه محرومه ده، هغه ته باید وصیت وشي، باید ورته ورکړل شي. پلار ته باید وصیت وشي، ځکه هغه بیچاره همدا یو ځوان زوی چې نفقاور و دی وفات شو، پلار بیچاره خو مشکلاتو سره مخ کیږي. والاقربین، خپل خپلوانو ته چې مسکینان دي او فقیران دي، تا ته معلوم ده دا مې خور ده، دا مې عمه ده، دا مې خاله ده، دا مې خوریی ده، دا مې وراره دی، مسکینان دي، فقیران دي، دوی ته وصیت وکړه. د دې مرحلې نه وروسته د میراث آیاتونه نازل شو. د میراث په آیت کې الله عزوجل د هر فرد میراث معلوم کړی دی. هغه انساني حقوق چې په د جاهلیت په ټولنه کې دوی ترنه محروم وو، هغه ټول حقوق اسلام را ژوندي کړه او دې ته قانوني بڼه ورکړه. دا فرض شو چې باید میراث ورته ورکړل شي. د پلار حق مستقل معلوم شو، د مور حق مستقل معلوم شو، د نیکه حق مستقل معلوم شو، د نیا حق مستقل معلوم شو، د زوی حق مستقل معلوم شو، د لور حق مستقل معلوم شو، د ښځې حق مستقل معلوم شو. هر چاته کاغه ښځه د کنر دی، الله عزوجل ټول په نظر کې ونیول او هر چاته میراث کې خپل حق معلوم کړ. حتی یو ماشوم که دنیا ته راغلی هم نه دی، جنین دی، د مور په خېټه کې د داغه میراث هم معلوم دی. میراث او ترکه به انتظار کیږي، منتظر پاتې کیږي تر څو دغه ماشوم وزیږي چې معلوم شي چې آیا دا الګ دی که جلی ده، نر دی که ښځه ده، تر څو د هماغه مطابق میراث ورته ورکړل شي. یعنی دا د اسلام یو نهایت عدالت چې په نظر کې ونیول شو. همدارنګه بله موضوع ده چې نن وخت کې موږ او تاسو مسلمانان ډیر ورسره مخامخ کیږو، خصوصا زموږ او تاسو په هیواد کې افغانستان کې، او دا پوښتنې هم مسلمانان بار بار کوي، ځان پوهول غواړي. یو انسان دی چې دی د مال خاوند دی، اولادونه لري، کیدای شي لورګان هم لري، زامن به هم لري، مګر د ده یو اولاد زوی د ده په حضور کې وفات کیږي. پلار ژوندی دی، د پلار په حیات کې د ده اولاد وفات کیږي، او دغه اولاد چې وفات شو د اولادونه لري، یعنی دا سړی چې ژوندی دی لمسیان لري، خو زوی وفات شو. اوس چې دغه انسان وفات کیږي، آیا د ده لمسیان چې پلار وفات شوی په ژوند کې د میراث مستحق دي که نه دي؟ که موږ تاسو هغه عاطفي نظر نه وګورو، احساساتي نظر نه وګورو او اخلاقي نظر نه هم وګورو، یو طرف نه دغه ماشومان یتیمان خپل پلار د لاسه ورکړی، د دوی ټول امید د الله نه وروسته هماغه پلار و، نفقه یې ورته راوړله، زحمت یې ورته ویسته، هغه پلار وفات شو، دوی یتیمان شول. د یتیم او د یتیموالي مصیبت په دوی باندې پروت دی. د یتیم انسان او د کونډې ښځې د حالت څخه یوازې الله خبر دی، بیا هم هغو خبر دی، بل انسان د هغو حالت نشي درک کولی. که تاسو د یوې کونډې ښځې څخه چې خاوند یې د لاسه ورکړی ماشومان یتیمانې شوي د زړه د راز پوښتنه وکړئ، بیا به تاسو د حقیقت معلوم شي چې یوه شپه یوه ورځ په یو کونډې باندې څرنګه تېرېږي، په یو یتیم باندې څرنګه تېرېږي چې دغه یتیم یو بل خپل د کاکا زوی ګوري چې په اختر کې نوې جامې اغوندي، او دغه یتیم بیچاره خپل مور ته راځي چې زه ولې نوې جامې نه لرم.
د کاکا زوی به د ورځې $50 او $10 په سکریمونو په برګرونو باندې ورکوي، دغه بیچاره سره به $1 نه وي چې ځان ته یو سانجوق په باندې واخلي، جوله پر باندې واخلي. نو دغه سه حالاتو کې کومه تاسو هغه عاطفي نظر نه وګورو، دغه یتیم حالت به سره کم وي. نو یو طرف نه دوی باندې یتیمی راغله، پلار یې د لاسه ورکړ، بل طرف نه دوی به شاهد وي ګوري چې کاکاګان د خپل نیکه د پلار میراث تقسیموي، د ځمکه اخلي او جایداد اخلي او د کور اخلي او د موټر اخلي، او دغه یتیمان بیچارهګان به ورته ګوري محروم به ناست وي. نو د دوی به څه وضعیت وي په دغه وخت کې؟ دوی به څه احساس کوي؟ که زمونږ پلار ژوندی وی نو اوس به زما پلار ته هم 2 جریبه ځمکه رسېدلی وی، موږ به هم ځان ته کورونه جوړولی شو. که پلار مو ژوندی وی اوس به موږ ته هم $1,000 رسېدلی وو، موږ به هم کولی شو چې د خپل ژوند پرې باندې منظم کړو. که پلار مو ژوندی وی اوس به موږ هم دا کار کولی لکه څنګه چې کاکاګان او کاکا زامن مې کوي. نو دا هماغه عاطفي جانب دی. آیا دغسې اولادونه او لمسیانو ته په میراث کې حق شته که نشته؟ ډېر اوس موږ تاسو ګورو چې پلار ژوندی دی خو زوی بیچاره شهید شو، زوی بیچاره انتحاري کې وفات شو، یا په یو انفجار کې ولوته، یا اردو ملي کې یا فلان سره او فلان سره، دغه مرګ نن سبا د حد نه زیات شوی دی. نو آیا د دغسې اولاد ماشومانو ته په میراث کې حق شته که نشته؟ د اسلام فقهاو دغه جانب هم مبهم او مهمل نه دی پرېښودلی. دا تابعینو ډېره ګټه مطالعه په دې کې کړې ده. فقهای کرامو د مذاهب او ائمه او موږ او تاسو ته په دې کې ډېر ښه معلومات راکړي دي، او بیا د هماغه نظریاتو او افکارو په اساس او دلایلو په اساس اوس ډېرو اسلامي هیوادونو کې دا یو قانوني بڼه ګرځېدلې ده، قوانینو کې ځای په ځای شوی دی چې موږ او تاسو ورته وصیت واجبه وایو. وصیت واجبه. موږ او تاسو افغانستان کې قانون مدني لرو، قانون مدني افغانستان سیف الله. دا قانون مدني چې په افغانستان کې په محاکمو کې تطبیق دی ټول اسلامي فقه ده. هماغه لومړني صفحه کې که وګورئ وایي چې قانون مدني افغانستان د اسلامي فقه نه او د حنفي مذهب څخه اخیستل شوی، مګر هغه ځایونو کې چې بیا حنفي مذهب بند پاتې کېږي یا د ټولنې مصلحت په اساس داسې یو صریح حکم پکې نه وي، بیا د بل مذهب څخه مالکي مذهب یا حنبلي مذهب څخه اخلي، خو ټول هماغه د اسلام په چوکاټ کې اسلامي فقه ده. نو زمونږ او تاسو افغانستان کې قانون مدني کې 2182 ماده 2182 ماده دغه صراحت سره وصیت واجبه تشریح کوي، او همدغه حکم موږ او تاسو ته بیانوي چې آیا دغه لمسیان په میراث کې حق لري که نه لري. وصیت واجبه څه شی دی مسلمانانو؟ اول خو د وصیت په اړه باندې وایم چې وصیت د اسلام په ابتدا کې فرض و، مګر دا چې د میراث آیاتونه نازل شو وصیت کول مستحب وګرځیده. که څوک وصیت کوي ښه خبره ده، که څوک وصیت نه کوي بک نه لري. که څوک وصیت کوي څومره مال کې وصیت کولی شي؟ یو انسان چې وفات کیږي دی په د خپل مال په 3مه حصه کې وصیت کولی شي. مثلا که $10,000 لري $10,000 پورې وصیت کولی شي چې زما د مرګ نه وروسته په دغه $10,000 کې د دغه کار وشي یا فلان ته دې ورکړل شي. فقط 3 حصے پورې صلاحیت لري. هغه هم هغه چاته چې هغه ستانه میراث نه اخلي، خپل زوی ته وصیت نشي کولای، خپل لور ته وصیت نشي کولای، مور ته نشي کولای، پلار ته نشي کولای. هغه څوک چې تانه میراث نه اخلي هغه ته وصیت کولای شي. نو دا چې وصیت مستحب عمل دی، مګر په دغه ځای کې چې پلار ژوندی دی او زوی وفات کیږي د په ژوند کې او دغه زوی اولادونه لري، نو دلته د تابعینو نظر د فقهای کرامو نظر همدا دی چې دغه اولادونه د میراث مستحق ګرځي، نه د میراث په حکم سره، ځکه د میراث په حکم کې دوی محروم میراث دی. پلار په ژوند کې وفات شوی دی او میراث خو د پلار د مرګ نه وروسته دی. دا چې پلار وفات کیږي زوی ژوندی نه دی، نو د څه شي میراث مستحق وګرځي؟ د میراث د لحاظ نه دوی د میراث مستحق نه دي، مګر د فقهاو په نظر باندې دوی د وصیت په اساس د میراث مستحق ګرځي، او دغه وصیت ته وصیت واجبه وایي، یعنی الزامی وصیت. اوس دغه وصیت په اسلامي هیوادونو کې د قانون حیثیت ځان ته لري. که یو پلار وصیت وکړي که ونه کړي، د محکمې په حکم سره دغه لمسیان میراث اخلي. که پلار وصیت هم نه وي کړی دغه لمسیان د میراث مستحق دي. دوی به که چیرې د دوی کاکاګان د الله څخه ویریږي خو په خپله به ورته ورکړي. که دوی د الله څخه نه ویریږي دغه لمسیان کولی شي چې څوک مرسته وکړي او محکمې ته رجوع وکړي چې زموږ نیکه ژوندی و پلار مو وفات شوی دی، اوس زموږ نیکه هم وفات شو، موږ خپل میراث کې حق غواړو. نو محکمه دوی ته د وصیت واجبې فیصله کوي.
نو دا چې وصیت واجبه څه شی دی دغه تاسو ته خلاصه تشریح کوم. وصیت واجبه همدا ده چې د یو انسان چې وفات کیږي د مال یو برخه لمسیانو ته ورکول کیږي. هغه لمسیانو ته چې د دوی پلار د نیکه په ژوند کې وفات شوی او دا د قانون په حکم سره ورکول کیږي، خپل دلایل لري خو د قانون په حکم سره دوی ته ورکول کیږي. دا وصیت واجبه ده. مګر وصیت واجبه خپل شرایط لري. یو شرط دا ده چې دغه اولادونه طبقه اول اولادونه وي. مثلا ستا زوی ده، ستا لور ده، وفات شو، منځ کې بل واسطه نه وي، یعنی د لور دکانه کلمسی پاسېږي، د المسیل زوی پاسېږي، یا وصیت کې منځ کې واسطه راغله چې دغه اولادونه باید طبقه اول وي. ستا مستقل زوی دی، لور ده او دا وفات کیږي، د هغو اولادونه د وصیت واجبې مستحق دي. یعنی په دې معنا چې که فرضاً د دوی دغه پلار یا مور ژوندی وای، دوی به په میراث کې مستحق ګرځېدل، دوی په میراث کې حق درلوده. نو دا چې دوی په ژوند کې په میراث کې حق درلوده، نو کله چې دی وفات کیږي د مرګ نه وروسته هم همدغه حق په میراث کې د دوی لمسیان لري، د پلار حق. همدارنګه بل شرط دا دی چې هر کله دغه نیکه وفات کیږي او دا میراث تقسیمیږي، نو دغه لمسیان چې پلار د نیکه په ژوند کې وفات شوی، دوی ته باید میراث ورکړل شي، خو دومره میراث چې د دریم حصې د مال نه زیات نشي، د دریم حصې اندازې پورې، ځکه دا د وصیت حکم لري او وصیت په دریمه حصه کې جواز لري. نو دا چې د دریمه حصې مال هر څومره کیږي، د دریمه حصې په چوکاټ کې به دغه مال دغه لمسیانو ته ورکول کیږي، که هغه هلکان دي که نجلکیانې دي. اما که چیرې نیکه دوی ته وصیت کړی وي په خپل ژوند کې چې زما د مال نه دومره زما دغه لمسیانو ته چې پلار وفات شوی ورکړئ، او دغه وصیت د دریم حصې نه کم وي، نو بیا هم دغه نور وارثین مکلف دي چې هغه دریم حصې ته ورسوي چې د نورو حصو سره برابر شي، نورو سره یو اندازه میراث واخلي. اما که چیرې دوی ته وصیت دومره شوی وي چې هغه د دریم حصې د مال نه زیات دی، بیا هغه کمیږي، د دریم حصې ثلث سره باید برابر شي او نور وارثونو سره باید یو برابر واخلي. دوهم دا دی چې یا دریم شرط دا دی چې دغه وارثین یا لمسیان دوی قانونا په میراث کې حق ونه لري. اما که دوی د بل جهت نه د نیکه نه میراث اخلي، نو په هغه صورت کې بیا وصیت واجبه په دوی باندې نه تطبیق کیږي. دا وصیت واجبه خو همدې دپاره ده چې دا بیچارهګان محروم دي، فقیران دي، مسکینان دي، محتاج دي، نو دې دپاره چې دوی ګدایي دپاره پاتې نشي، نو وصیت واجبه په اساس دوی ته میراث کې حق ورکول کیږي. همدارنګه بل شرط دا دی چې نیکه په خپل ژوند کې دوی ته هدیه یا تحفې په شکل کې داسې یو مال نه وي ورکړی چې هغه د میراث په اندازې باندې وي. که یو پلار پاسې د خپل زوی احمد ته مثلا په خپل ځمکه کې چې 5 جریب ځمکه ده، یو جریب ځمکه ورته تحفه ورکړه، دا بچی تا ته تحفه ده. بل ورځ همدغه زوی چې تحفه یې واخیستله، یو جریب ځمکه دی وفات شو، بل ورځ نیکه وفات شو، اوس چې دغه میراث تقسیمیږي د نورو زامنو ته مثلا یو جریب رسیږي او ده هم یو جریب په ژوند کې د پلار څخه د تحفې په شکل اخیستلی، نو بیا دلته وصیت واجبه نشته، ځکه د اصلا خپله برخه اخیستلې د مخکې نه، نو د اولادونه او دغه سړي لمسیان یعنی محروم نه پاتې کیږي، ځکه دوی یو څه شی د نیکه څخه لاسته راوړلی دي. نو یو شرط هم دا دی چې نیکه دوی ته په خپل ژوند کې یو څه شی د تحفې یا تبرع په شکل باندې نه وي ورکړی. نو دغه نظر چې دی اکثر فقها او تابعین امام احمد د مذاهبو څخه دی هم دا نظر ورکوي چې هغه اولاد چې د نیکه یا د پلار په حضور کې وفات کیږي او دی اولاد لري، نو د پلار د مرګ څخه وروسته د دوی اولادونه یعنی د دغه سړي لمسیان د وصیت واجبې په حکم باندې د میراث مستحق ګرځي. نو همدغه حکم په افغانستان کې هم دی، دلته هم دی، هر چیرته اسلامي عالم کې هم دا دی چې دغه لمسیان باید د میراث څخه محروم نشي، مګر دوی ته د وصیت په شکل باندې د دریم حصې د مال په اندازه باندې ورکول کیږي. دا هم یو اخلاقی عمل دی، هم یو عاطفي عمل دی، هم د اجر او ثواب عمل دی، هم تقوا او پرهیزګاری ده. دا چې نور ورونه او خویندې میراث اخلي او د یو ورور زامن بیچارهګان یتیمان دوی ته ګوري او هغو کاملا محروم وي، نو دا به د عدالت تقاضا نه وي. او همدغه حکم د افغانستان په محاکمو کې، د مصر په محاکمو کې، د سعودي په محاکمو کې، تقریبا د اسلامي نړۍ اکثریتو هیوادونو کې همدغه قانون اوس هم نافذ دی. الله عز وجل د ټولو ته توفیق ورکړي چې د ټولو حقوق ادا کړي، خپل ځانونه د ګناه څخه خلاص کړي. وصلی الله علی سیدنا محمد.